راته غوږ شه عقایدې درته وایم څو کفرونه د شیعو درته درښایم روافض امامیه هم ورته وایي د اثنا عشریه نوم یې هم بل ښایي په یهودو کې خبیث د بورس په نوم نصرانیت کې د تخریب لپاره ګمو نصاراو کی تسلیس را پیدا کړه عیسویان یې له یو بل څخه جلا کړه نو همدغه لار تعقیب بن سبا کړه په اسلام کې شیعه ډله پیدا کړه د په اصل یهودي لرلو فکر د سودا زوی ورغلی و له مصر محبت اهل بیت یې ناروا ساده خلکو کې دا چیغه خوروا غلول دې شعار باندې عواما و هدفي تفریقه د خوږ اسلام سادهګان یې کړه ملګري د خپل ځانه او بدنام یې کړه مخلص مسلمانانا هم ویل اهل بیت خو مظلومان دي او دا نور ټول صحابه پر ظالمان دي خلافت د اهل بیت ارث حق دی لدی پر تخبل هر یو نالایق دی لهم دی فکر یې لار ځان ته پیدا کړه د سنی او د شیعه لارې جدا کړه د اسلام د ونې ډډ ته یو چینجی و دسیسو ته تیار دغه گنجی و خرافات او تقریبونه یې شروع کړه هم بے ځای اعتراضونه یې شروع کړه ځان ته وایي موږ صفا مسلمانان یو مؤمنانو صحابه سره وران یو دا ګنده تخم را خور شو په امت کې صحابه ترې پاتې نشو په عزت کې د یهودو کرونده د په اسلام کې زناکار دي تل متعید په پام کې کفریات مات ډېر دي را معلومه د اسلام روح دې په دوی کې ټول معدومه وای بدا په الله پاک باندې روا ده چې د کفر عقیده یې استرداده فرق نشته د الله او د امام د الله قدرت په دوی باندې تماما د الله کارونه ټول د علی واک دی زکه ټول مخلوقات کې دا پاک دی علی هم په صفاتو د خالق استای مستحق د عبادت هم ورته وای بندگی بولی جایز د امامانو د الله اختیارات وشي په ولیانو په قران دوی عقیده لري د نقص زړه می غواړي چې په خلو ورکړم بوکس وای اصلي قران لمون څخه فنا دی دا قران خو له هغه څخه جدا دی دا قرآن خو محرف دی بدل شوی هغه نشتا کوم چې مونږ ته نازل شوی هغه بیرته دیوړل شوی پاس اسمان ته ډېر احکام یې پاتې ندي اوس جهان ته هم هغې د اهل بیتو صفت کړی خو اصحابو دی لمون څخه پټ کړی وای علی خو مشاور د لوی الله دی د اسمان ریزو کې مونږ نه پنا دی الله نه کوي هیڅ کار غیر د علینا د نبی مقام د ټټ دی ولینا هم علی بولی الہ د دې کونینو او اولاد واقدار بولی د دارینو
غرابیان په دوی کې وایي چې جبرئیل خطا شوی دی په وخت کې د تنزیل د علی پر ځای جوړ محمد تا صلی الله علیه وسلم او معلومه نو دا رب الصمد تا هم یا وای علی مړن دی ژوند دی پاس پوریزو کی غړم بیگی ګړن دی په یو قدم دی حج مقبول حساب دی د علی مزار تتلو کی دا ثواب دی هم د سلو شهیدانو لري اجر د علی مزار تزي چې څوک په فخر گناهونه هم ټول ور بخل کیږي د علی مزار ته څوک چې روانيږي ملائکه استقبال ته هم دريږي د علی مزار ته څوک چې ورسیږي تناقض د اقوال ته ګورا څوک وريزو کې غني څوک په ګورا د علی شان محمد باندې لړخای صلی الله علیه وسلم انبیاء لئی پورته مقام وای ملائک چې کله خپل ما بین کې راشي نو علی د دوی په منځ کې حکمران شي د حسین د قبر خوري تل دوادا هر رنزور تا دا نسخه کلی شفا دا نو د حسین قبر تتلل تر عرش بهتر دی زکوایم مشرکان دی زناور دی وای حج په کربلا کې غټ ثواب دی کتابونو کې خیف دی باب دی دی په دوه ډوله د دوی دین کې حاجانا څوک کعبې ته ځي او څوک کربلایانا امامان یې د مذهب دي دولستنا د دې دروغ بیان کوي پښتنا یو محمد عسکری د دوی امام دی یو لسمخ کې دولسم پد تمام دی دا پړ شوی د سرداب د سامرا کې کړي ظهور بکر بلا سر په خوا کې دا مهدی المنتظر د شیعاګانو ایمانو نه برباد کړل دروغ جنانو معتقد لري چې دغه امامانا احکام اخلی نیپنی غل اسمانا لرسول اختیار دیر دی د اماما بدل ولیش احکام د پاک اسلاما بول براز د امامانو هم پاک دی هم قابل د خوراک هم د اسخاک دی امامانو ته د غیب کشف کیږي لو وقونا مخ کی دوی ته معلومیږي کله وای واسطه دی امامانا د الله او د مخلوق ترمنځ عیانا چې خبرې کوي دوی ته امامانا دا خو وحی وی پشان ته د قرآن ائمه باشي اگان جنت بیاي او دا نور دی زناور میگی دی پیائی امامان بای مخلوق بیا را ژوند کړي څوک جنت څوک په دوزخ کې دوی خوند کړي امامان د شیعاګانو به حساب کړي څوک به وبخي او څوک به عقاب کړي ائمه زمواران دي د جنت کړي نشي څوک له امر بغاوتا د امام مزار تدل د حج لپاره
بهتر بولی تر کعبی ای زما یارا مزارو د امامانو تتل فرض دی د هغوی په ټولو خلکو دغه قرض دی څوک چې نه کوي زیارت د امامانو دا کافر دی نشماري له دوستانو د مهدی له خروج مخکې جهاد نشتا هیڅ نظام سره پکار کې فساد نشتا چې مهدی نوی جمعه نه واجبېږي د مهدی له خروج وروسته ادا کیږي اوسنی عصر کې بلا نخره ګورا د فقيه ولایت دوی جوړ کړی ورورا د فقيه ولایت لري اختیار چې یو حکم کړی منسوخ بل برقرار شریعت د فقيه حکم لاندې ګیر دی چې اختیار د فقيه شرعي لهم ډیر دی ال داوود چې کوم قانون درلود حکومت کې د مهدي بدا قانون وی په خپل وخت کې خو به شرم خلک غافي بي ایمانا او دا وای صحابه دی بی وجدانا هم تلوای صحابه ټول مرتدان دی لیو چو پرتنور درست خو کافران دی اصحابانو تکنزل خپل دین بولی لعنان دی هم روان پچلور گولی روایات صحابون انکار کړي وای مرتد باندې څوک لا اعتبار کړي ابو بکر خو مشرک او بت پالو اهل بیت اخته کړي په جنجال وو ستر عمر خود سردار د دوزخیانو دا خبر ټول کړي د دې سپیانو ورک مهدی بنا ژوند کړي شیطانانا ابو بکر او عمر دواړه یارانا بیا په درب یوې ځان کړي په نسکورا کفریاتو د دې ډلې ته اوس ګورا خمینی کافر هم دغه ارمان کړي خو الحمدلله ګور ته دی وړي و ابلیس او عمر دواړه مساوي دي نفاقنا په عثمان کې ټول حاوی دي په جمرو کې چې کوم ولو شیطانانا دا عمر او ابو بکر دی پنهانا مونږ پتی ګو باندې ولو دغه دواړه ظالمان اوس حیا هم درنه لاړه وای عمر او ابو بکر کافران دي دی تن ګوري چې رب ته څومره ګران دي عائشه د جهنم یو دروازه ده خورا کړي دوی هم دغه आवाज ده هم تلوای عائشه د بدل منا خو قران هغه خود له پاک دمنا د نبی وی کافرانه تو مرمنه عائشہ او حفصه دواړه بدل منی د دې دواړو له عمله بزینار تا د نبی فرج پر قبا کی سورنګار تا زما خلپ نقل ولو شرمېږي هم مزړل ډېر قهرار پړسیږي عائشہ بار ژوندۍ د دوی مهدی کړي د زنا حد پر هغه وخت جاری کړي لدی وجه چې اصحاب سره وړاندې دوی الله پاک اخته کړي په خپل ځان دي په هم دي توهین دوی زکا غرب والخري عاشورا کې دوی په خپل زنجیر وهل خوري محرم کې ماتم وي او شړېږي لمر در بدن وینهم بهيږي ګستاخان د اصحابانو دی به شرما چې خبر ورته ونکم د نرما وای ټول اهل السنه والجماعه
کافران دی او واجب ترنا نفرتا غنیمتی دی مالونا او کورونا تو یولی دی دوینو ثوابنا دغه ټول دی حرامیان ول دی زنا دی دنیا سخف کفر کی فنا دی کلینی هم بدی نظر قائل دی دا بی پتا دناموس در روح قاتل دی تقیه بولستر رکن دخپل دینا پدی قول اقرار کری هر لعین تقیه کوي پنیت دا عبادت هر شیع دی پهم دی مرز عادت متعفرز گنی پشن کیو تو زلا خپل خزبل تپریک دی راوڑی بلا پا متعبان دی ثواب ورکول کیگی لأو یا حجنوهم زیاد شمارن کیگی د کعبی دیدار متعد وڑا یو شان دی سبوائی مل ظلم حرام یان دی د متعی او د زنا دوی پیداوار دی لور او خورتا دوی هر یو زکا غدار دی پا پحشا او بی شرمی کی عزت گوری پا زنا باندی اللہ تا قربت گوری سیکولر غندی هم دوی بی حیا دی دوی ویلی چی دا چلی کلمہ دی ملائک استخراج لرسولانو پیدا شوی لانوارو د نبیانو خمینی لموسیٰ غورا دی تو چمزا دا خبر هم دی کڑی دبر بنڈا لمڑن سوال چپ قبر کی کم کی گی حغا حب دا اہل بیت پختر کی گی دا قوم خار کی دا جنت دری دروازی دی هم خود لی لزان اندازی دی وی ارواح دا تیر خلق خند کی گی بیا پنور جسدو کی ژوند کیږي د ارواح تناسخ عقیده ده روافضو کی دا بلا پدیده ده دی ثابت په دلایلو کفرنا حسن تړو پرچا مونږ تورنا کتابونو کې د خپل دوی لیکلي حوالی دیو څو ماتر تخلی یو کتاب کشف الاسرار د خمینی دی دا هم غټ کافر پڅیر د کلین دی بل بحار الانوار خلی یو چرسی دی چې مشهور دا په باقر مجلس دی د حدیث دی نه کتابنا غربو لدو سلور حدیثنا استبصار دو توسب الهم الكافی دی کلینی پکی خرطوب کڑی وافی دی من لا يحضره الفقیه دی دریما التهذیب د توسی دی سلورما دا دریم دی د محمد صدوق الصدر چې دی ډک لخیانتونو او لغدر دوی لزان دی جوړ کړي حدیثنا هم د دروغ وی راوړي سندونه معمای دی حالات الدراویانو دی څلور دینان کړي فسادیانو مجلسی حق الیقین کی دروغ لیکلی مرآت العقول کفر ندیر شندلی دغه دواړه مجلسی دوی ته دخلی ډیر کفرنا ماد دی رزل کتلی بل الصدر د شیعهم چاپ کړي دا غند د ډیر په دجل کې پیاوړې الوافی هم د الفیس الکاشانی دی او مشارق الشموس بحرانی دی بصائر الدرجات القوم دی بل احسن الوديع د كاظم دی بل وسائل الشيعة عامل دی غټ افاق دی دا پټولو کې چلی دی بل جواهر الكلام د النجف دی
مستدرک الوسائل د تبرسی دے د نوریات تبرسی فصل الخطاب دے کفریات څخه ډک دغه کتاب دے کتابونه د دروغ نور ډیر دی دا بے عقل ټول سیل متر چا پیر دی په دروغ او عناد کې يهوديان دي زکه دوی ته هم دغه نسل بچیان دي دل شلو څخه زیاتې د دوی ډلې رب دې ډنګ کړي د دوی کفر کوډلې قرطمیان اسماعیلیان او عبیدیان دي لهم دوی سرچینه اخلي شیطانان دي هر وخت کې د اسلام پر ضد ولاړ دي خیانتونو او قدرونو کې لټاړ دي همیشه د اسلام مخنی ولي د کفار دوستانی دې پاللي کافرانو سره ټول تاریخ کې مل دي د اسلام سره په هر وخت کې په چل دي د سیسی بای عثمان ته جوړولې د باغیانو ډلې دوی هم راوستلې د صفین او د جمل جنگ دوی کړه ګرم معاویه پورې دین تړي دا شرم هم علی معاویه جنگ کې خیل کړل افتراق جنگونه دغه ډلې پیل کړل معاویه او علی خواږ دوستانو د شیعو په لمسون دوی دواړه ورانو اسلامی خلافت دوی ړنګړو بغداد کې د مغولو سره پټو اتحاد کې تاریخونه شرمولې دائم دي لچا پټې کارنامې د علقم دي د ابن العلقم پټ پټو پلانونه د اسلام زدو گواه پر تاریخونه هم نصیر تو سی جاسوسو د تتارا چنگیزیانو ته هم دغه خود لارا هلاکو تیزاو دوی په خوارزمیانو عباسیان یکړل سقوط په چنگیزیانو ایوب وخت کې دوی لاسود صلیبا مؤمنان د دوی لاسو تعذیبا تاتاریانو باندې رنګړو خلافتا مسلمان یکړه محروم لقیادتا مستعصم خلیفه بند کړ په بوجو کې ریز مریض یکړه غربار د کوتکو کې مشورې بشیګانو ورکولې درازونو لارې ټول ورته خودلې هم مشران د دین یو ورخودلو هلاکو باندې بیل بیل قتل ولو کتابونه د جلې باندې لا هکړل دا ظلمونه او قتلونه هلاکو کړل د جلې او بيوینو باندې سکړې مظلومانو نه ډکه هدرې کړې منځني ختیځ کې پالید غرب موخه پخکارای دښمنان دوستان په ګوخي په لبنان یا منصوریا کې یې حال ګورا مؤمنان یې کړه په شام کې ټول ترورا د ایران او روس دوست خود پیدارا دا کارغان راجم شوی په مردارا د غربیانو دښمنان دوی څملولې زنی زنی په دار هم زړولې لنډه دا چې اسلام تستر گزار دے زکه هر یو کافر سره مردار دے د کفار سره هر وخت دی په څنګ کې د مؤمنو خلاف هر وخت دی په جنگ کې د سیاست او منهج دواړو ناحیو کې دی کافر دوی د فتو په زاویو کې د اسلام نه چې څوک نوی با خبره د کی وته ته دوی جال کې پمنترا ضرورت کې نوی نه نقل ولې دی بدبختونه د فحش او کنزلی فقط دمر می غوښتل چې دی بیدار کړم کفریات نه هم خبردار کړم عقیده د کفر نور لري ډېری ما یې پری خود کنزلی سپکې سپورې کفر
کفریاتونه ډک دي کتابونه لشمروتی د کفر دی بابونه سمعانی صاحب د اجماع په دی لیکلي چې کافر دي شیعگان هم دي ناولي حق پرست علما ټول پر متفق دي چې د کفر ټاپي دوی سره لایق دي درته وایم هغه لست عالمانو چې شمارلي دي دوی له کافرانو د مالک ابو حنیفه شافعیهم قول کړی په تکفیر اوزاعیهم بل احمد بن حنبل او ابن حزم شیعگان کافر البولین دی نرم نخعی ابو یوسف او هم ثوری سیب دی قائل په تکفیر هم بخاری سیب اسفرائنی ابو یعلا الموسلی هم احمد بن یونس شک ولری عبدالله ابن المبارک واسطیهم شیعگان سر دیر بغساتهم الوس ابن قیم هم زهری بل ورسر دی موافق بربهاری بل ابن بطع او بل هم ابن القتيبة ابن العربي او ابن ابي الشيبة هم شعبي ابن تيمية بل خلالا کافران یگنی خپ استدلالا غزالی او طحاوی او صنعانی هم ثابت کفر کړد دوی خوشوکانی هم قرطبی ابن کثیر او شیخ قحطانی هم کفر ثابت کړي شیخ البانی هم سفیان ابن عیینه او اعمشا د کش کړي پشیه کافر خط کشا بل حامد المقدسی کړي فتوا دا د شیعه کفر کار دی برملا دا ذهبی او خطیب بغداد زوانا هم کافر ورته ویلی فریاب زوانا هم مولا علی قاری ابن معینا ثابت کړي د دوی کفر په یقینا قاضی عیاض ابن سلام او المروزی کافران هم دی بلیل ابن الجوزی دا یو څو علما ما در تکړشمارا نور هم زیاد حاجت نلری تکرارا حق پرستی متفق په کفر باندې سوچ دوست بولی نو خپل دین پوری خاندي زهر وایم شیعگان مو دخمنان دی رونن دی بیل شکا کافران دی